Assalamu alaikum everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. نن چې کوم زمونږ لیکچر دی نو هغه دی about mechanics. ټیک شو. mechanics چې کوم دی نو دا موږ سره د فزیکس یو برانچ دی چې په دې کې موږ سټډي کوو about the motion of an object. ټیک شو. نو موږ به څنګه ډیفاین کوو چې mechanics چې کوم دی دا موږ سره د فزیکس یو برانچ دی چې په دې کې موږ سټډي کوو د یو object د موشن په باره کې. څه په باره کې؟ د یو object د موشن په باره کې. ټیک شو. اوس موشن څه ته وایي؟ موشن چې کوم دی دا ویل کېږي چې کله یو object خپل پوزیشن چینج کوي with respect to observer. د observer په لحاظ سره چې کله یو object خپل پوزیشن چینج کوي. ټیک شو. اوس په موږ په میکانکس کې څه وایو چې دا object چې کوم دی دا چې کوم د خپل پوزیشن چینج کوي دا څنګه چینج کوي، ولی چینج کوي او چې کله دا چینج کیږي د بس افیکټس راځي. ټیک شو. په میکانکس کې موږ څه باره کې سټډي کوو؟ ټول دغه باره کې سټډي کوو. ټیک شو. نو موږ وایو چې میکانکس د فزیکس یو برانچ دی چې په دې کې موږ سټډي کوو about motion of an object. د یو object د موشن په باره کې موږ څه کوو؟ سټډي کوو. پای کې موږ دا ګورو چې دا object موشن څنګه کوي. ټیک شو. څنګه مطلب دا دی چې دا لینیر موشن دی. ټیک شو. دا لینیر موشن دی که سټریټ لاین موشن دی که کرولینیر موشن دی، کرو پات کی موشن کوي کنه دا رینڈم موشن کوي. ٹھیک شو. او کنه دا وائبریٹری موشن کوي. ٹھیک شو. ان ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہمارے پاس میکینکس ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اس آبجیکٹ کی موشن کی کاز دیکھیں گے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ کس وجہ سے موشن میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کاز کیا ہوں گے؟ وائی دا موشن ولی راغلے دا موشن ولی دا آبجیکٹ دا موشن ولی کوي. ٹھیک شو. نا اس کاز کیا ہے؟ کاز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فورس. ٹھیک شو. نو په کائنمټکس کې موږ څه باره کې سټډي کوو؟ د یو آبجیکټ د موشن په باره کې به سټډي کوو. دا به ګورو چې د آبجیکټ موشن څنګه کوي، د آبجیکٹ موشن ولې کوي. ٹھیک شو. نمبر 3 اور دا به ګورو چې کله د آبجیکٹ موشن کوي تو اس کی کیا افیکٹس ہوں گے، اس کی کیا اثرات ہوں گی. ٹھیک ہے. نو چې کله هم یو آبجیکٹ موشن کوي نو پای کې فرکشن پیدا کیږي. څه پیدا کیږي؟ فرکشن. فرکشن چې کوم دی دا موږ سره یو اپوزیټ فورس دی. چې شی دی موږ سره اپوزیټ فورس دی. ټیک شو. دغه د وجه څه کېږي؟ دغه د وجه چې کوم دی د آبجیکټ چې کوم انرژي ده نو هغه لاس کېږي. هغه څه کېږي؟ لاس کېږي. ټیک شو. نو موږ به اوس میکانکس پراپرلی څنګه ډیفاین کوو؟ ټیک شو. موږ به څه وایو چې میکانکس از د برانچ آف فزکس. میکانکس چې کوم دی دا د فزکس هغه برانچ دی وچ ڈیل ود د اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ، جس میں ہم ایک آبجیکٹ کی موشن کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کاز او د هغه وجوهات ګورو. ٹیک شو. دا د څه شي د وجې دی، د آبجیکٹ دا یعنی دا موشن د څه شي د وجې راغلی دی and its effects اور اس کی کیا اثرات ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا اس کو ہم میکینکس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میکینکس. ٹھیک ہے. پھر میکینکس کو فردر ڈیوائڈ کیا ہے 3 کیٹیگریز میں. اس کی 3 برانچز ہیں. مینلی 3 برانچز ہے. منگ چکم فزکس کی منگ چکم 8-9 فزکس کے وایو نہ کہ منگ سمپل 2 وایو. ٹھیک شو. نمبر 1 ہے ہمارے پاس ریسٹ. په ریسٹ کې موږ څه خبره کوو؟ په ریسٹ کې موږ دا خبره کوو چې دا آبجیکٹ چې کوم دی دا په ریسٹ کې دی دومره فورسز په لګي دغه باوجود هم دا په ریسٹ کې دی. ولی په ریسٹ کې دی. ټیک شو. په دویمه کې موږ سوایو کائنمټکس. کائنمټکس چې کوم دی دا موږ سره گریک ورډ دی کائنما سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے موشن. په دې کې موږ څه باره کې سټډي کوو؟ د موشن په باره کې به سټډي کوو، خو دا به نه سټډي کوو چې دا موشن د څه شي د وجې دی. ټیک شو. نمبر 3 ډاینامیکس. اوس په دې ډاینامیکس کې موږ د موشن په باره کې سٹڈی کرو خدا با مو سره ګورو چې دا موشن د سشي د وجه دی. ٹھیک شو. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میکینکس ہے. تو میکینکس از آل اباؤٹ موشن آف این آبجیکٹ. تو میکینکس کی موږ د څه په باره کې سټډي کوو؟ د یو آبجیکٹ د موشن په باره کې سټډي کوو. دا موشن ولې دی، دا موشن څنګه دی. ٹھیک شو. اور اس کی کیا افیکٹس ہوں گی، کیا اثرات ہوں گے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم میکینکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فردر میکینکس جو ہے میکینکس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 کو کہتے ہیں ہم کلاسیکل میکینکس. ٹھیک شو. کلاسیکل میکینکس جب بھی آپ کلاسیکلس کا ورڈ سن لے، ٹھیک ہے، تو کلاسیکل کا مطلب ہے یعنی بیفور 1900 سے پہلے، اولڈیسٹ. ٹھیک ہے. جس میں 1900 سے پہلے چې موږ به کومه سټډي کوله هغه سټډي ته موږ ویلا میکرو آبجیکٹ کے بارے میں سٹڈی کرنا. میکرو مین بڑے آبجیکٹ کے بارے میں سٹڈی کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کلاسیکل میکینکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس کوانٹم میکینکس یعنی آفٹر 1900 د 1900 نه پس چې موږ کوم سټډي کوو هغه ته ویل کېږي کوانٹم میکینکس. ٹھیک شو. نو کوانٹم میکینکس کې موږ د ایٹمز په باره کې سټډي کوو، د ایٹم سب ایٹامک پارٹیکلس کی موشن کے بارے میں سٹڈی کرنا، اس کو ہم کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس کلاسیکل فزکس ہے، کلاسیکل فزکس کو ہم نیوٹینیو فزکس بھی نیوٹینیو میکینکس بھی کہتے
कहते हैं, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, अगर हम इसको समराइज़ कर ले, मैकेनिक्स जो है ये हमारे पास एक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करना, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की मोशन क्यों है, किस वजह से है, किस तरह है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज़ में, 3 ब्रांचेस में। एक को हम कहते हैं रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों है, ठीक है, इतने सारे फोर्सेस के बावजूद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है, ठीक है। नंबर 2 रेस्ट है हमारे पास। नंबर 2 काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। नंबर 3 डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि ये मोशन किस वजह से है, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को समराइज़ कर लें, ठीक है, तो इसका एक ही सेंटेंस में अगर इसको हम एक्सप्लेन कर दें, अगर आप चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स को पूरा पढ़ ले, फिर उस मैकेनिक्स को आप इस तरह आसानी से फिर डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का वर्ड जब भी आप सुन ले तो आपके जहन में एक ही चीज़ आना चाहिए, वो है मोशन, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, ये मोशन में ही है, ठीक है। इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन। वो क्या है, वो स्टेट ऑफ मोशन में है, लेकिन ऑब्जर्वर के लिहाज से हम फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिक्स। तो ये सारी क्या है, मैकेनिक्स के बारे में है, ठीक है। होप यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।